سلامونه له مالان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. په بادغیس کې د والیبال رمضان جام سیالۍ نن دوشنبه پیل شوې. د بادغیس ولایتي مسؤلانو د دې ولایت په مرکز قلعه‌نو کې د رمضان جام تر عنوان لاندې د والیبال سیالۍ پیل کړې دي. د بادغیس د بدني روزنې او ورزش امریت د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د قلعه‌نو ښار په ګډون د بادغیس د ځینو نور ولسوالیو د والیبال لوبډلو هم ګډون کړی دی. دغه سیالۍ چې د بدني روزنې او ورزش امریت او دغه راز د والیبال فدراسیون په ګډه همغږۍ په لاره اچول شوي د روانې وري میاشتې تر درشمې به دوام وکړي. د دې سیالیو پیل نن د میهن او تابان لوبډلو ترمنځ د لوبې په ترسره کېدو شوی او په نتیجه کې میهن لوبډلې خپلې سیالي تابان لوبډلې ته د 1-3 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. د یو بل خبر لمخې د بادغیس فوټسال رمضان جام حذفي سیالۍ پایلوبي ته ورسېدې. د بادغیس ولایت په مرکز قلعه‌نو ښار کې د بادغیس د سپورت امریت او فوټبال فدراسیون له لوري د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وي پایلوبي ته ورسېدې. د سیالیو په نیمه پایلوبه کې برادران او امید فرستان لوبډلو سیالي وکړه چې په پایله کې د 8-9 توپیر سره د امید فرستان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د یادو سیالیو پایلوبه راتلونکي سه شنبه د وري په 9 د امید فرستان او برادران لوبډلو ترمنځ ترسره شي. په کابل کې د تکواندو د کم عمر ورزشکارانو ترمنځ 3 ورځنۍ رمضاني سیالۍ پیل شوي. دا لوبې د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په کابل کې په لاره اچول شوي دي او 3 ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې سرپرست رئیس عبدالودود حقانی په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې ډاډ ورکړ چې په ټوله معنا به د سپورت او ورزشکارانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د تکواندو ملي فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر وایي چې په تازه پیل شوو لوبو کې د کابل په ګډون د 4 ولایتونو 200 تنه تنکي لوبغاړي د 26 ټیمونو په ترکیب کې ځای پرځای شوي او د 3 ورځو لپاره به په کابل کې لوبو ته دوام ورکړي. د نوموړي په خبره د یاد لوبو موخه ورزش ته د تنکیو ځوانانو هڅول او د تکواندو په برخه کې د غوره ظرفیتونو تشخیصول دي. له کابل ور اخوا د عبدالخالق لوبډلې په ننګرهار کې د سنوکر رمضان کپ سیالیو اتلولي وګټله. په ننګرهار کې د سنوکر سیالۍ چې د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست تر چتر لاندې د 450 جوړو ترمنځ په لاره اچول شوې وي د 15 ورځو لپاره یې دوام وکړ او بیګا یک شنبه د شپې یې پایلوبه ترسره شوه. د پای په دې لوبه کې د عبدالخالق او میوند لوبډلې چې له وړاندې یې پایلوبې ته لار موندلې ورسره مخامخ شوې او په نتیجه کې عبدالخالق لوبډلې میوند لوبډلې ته د 15-4 توپیر سره ماتې ورکړه او د یادو سیالیو اتلولي وګټله. یادې سیالۍ د روژې په 9 د سنوکر فدراسیون په ګډه همکارۍ پیل شوې وې چې بیګا شپه د عبدالخالق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د فوټبال نړیوال ستوری لیونل میسی بیرته له بارسلونا سره یو ځای کیږي. بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې د فوټبال تکړه ستوری لیونل میسی په پام کې لري څو بیا ځلې له بارسلونا لوبډلې سره یو ځای شي او غواړي خپلې مخکینۍ لوبډلې بارسلونا ته بیرته ور وګرځي. د راپورونو له مخې که څه هم لیونل میسی د سعودي عربستان له انټر میامي کلب څخه وړاندیز ترلاسه کړی و خو د راپورونو په اساس په خپله میسی غواړي چې په اروپا کې پاتې شي او له همدې کبله یې یاد وړاندیز نه دی منلی. میسی د بارسلونا لپاره په تیر کې ټول 602 ګولونه وهلي او په مرسته یې 10 ځله د لالیګا لیګ اتلولي او 4 ځله یې د اروپا د تلانو لیګ اتلولي ګټلې ده. او وروستی خبر دا چې روان کال کې د فوټبال طلایي توپ اخیستو لپاره 4 مطرح لوبغاړي اټکل شوي. د فوټبال فارفوتي ویب سایټ د یوې نظر پوښتنې له مخې 4 تنه هغه مطرح لوبغاړي اټکل شوي چې ښایي په روان 2023 زیږدیز کال کې به طلایي توپ ترلاسه کړي. د دې نظر پوښتنې د پایلو له مخې د 1 رایو په ترلاسه کولو سره لیونل میسی په سر کې ځای لري او په دې توګه رایه ورکوونکو د طلایي کپ لپاره وړ بللی دی. ارلینګ بیا 14 سلنه رای وړي
او د طلایي کپ اخیستنې لپاره دویم لوبغاړی نومول شوی دی. کریم بنزیما چې وړاندې یې هم طلایي کپ ترلاسه کړی د 15 سلنه رایو په درلودلو سره دریم ځای لري او کیلیان امباپه ته بیا په نظر پوښتنه کې 3 سلنه ګډون کوونکو رایه ورکړې ده او په دې توګه د طلایي کپ اخیستنې د احتمالي لوبغاړي په څلورم ځای کې دی.